ولې د افغان لوبغاړي ابراهیم ځدراڼ ډالۍ پاکستان کې غبرګونونه پارولي دي؟ افغانستان د 2023م کال د کرکټ نړیوال جام په روانو سیالیو کې د دوشنبې په ورځ اکتوبر 23مه لومړی د هند د چنای په ښار کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې افغانستان په نړیوال جام کې او په یوې ورځنیو لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د افغانستان په دغه بری کې عمده رول د لوبغاړي ابراهیم ځدراڼ و. ابراهیم چې د لوبې پیلوونکو اوپنر دی، 8 منډې وکړې او د افغانستان لپاره یې د پاکستان د 203 ټاکل شوی هدف پوره کېدل اسانه کړل. ابراهیم ځدراڼ د لوبې غوره لوبغاړی شو. د دغې جایزې له ترلاسه کولو وروسته وویل چې دا جایزه هغه او هیواد ته یې ډیره ځانګړې ده. ابراهیم دا جایزه هغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړه چې په دې وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي او یا یې شړلي دي. ابراهیم ځدراڼ د پاکستان د کرکټ مبصر رمیز راجا سره په خبرو کې وویل، زه غواړم د غوره لوبغاړي دا جایزه هغو خلکو افغانانو ته ډالۍ کړم چې له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ابراهیم ځدراڼ دغو څرګندونو ته بېلابېل غبرګونونه ښودل شوي دي. په پاکستان کې تر ډیره غندل شوي خو افغانان او یو شمېر هندیانو بیا ستایلي دي. د پاکستان ځینو رسنیو د افغان لوبغاړي د څرګندونې د پاکستان د میلمه پالنې بې قدري بللې ده. د پاکستان د ARY تلویزیون په یوه راپور کې وایي چې پاکستان له شاوخوا 40 کلونو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی، خو ابراهیم ځدراڼ په دې ټولو خاورې واړولې. په رسنیو سربیره د پاکستان یو شمېر خبریالانو او د ټولنیزو رسنیو سربیره د پاکستان یو شمېر خبریالانو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو یې هم په دې اړه غبرګون ښودلی دی. پاکستاني خبریال وجاهت کاظمي د ابراهیم ځدراڼ د څرګندونې د کرکټ په میدان کې سیاسي او اعلامیه بللې ده.